د مهمو خبرونو سرټکي کابل ښار په یوه ښوونیز مرکز چاودنه د کورنیو چارو وزارت مسؤلین وایي چې د پیښه کې 19 کسان وژل شوي او 29 نور ټپیان دي. په برید کې 19 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی، همدارنګه 20 نور هم زخمیان دي. د کاج ښوونیز مرکز کې د نن سهار چاودنې ته کورني او نړیوال غبرګونونه دغه برید وحشیانه عمل بللی او د پیښې د عاملینو په پیدا کولو یې ټینګار کړی. د افغانستان اسلامي امارت د 14مې حوزې اړوند پر کاج ښوونیز مرکز د نن ورځې برید ستر وحشت بولي او په کلکه یې غندي. په کابل ښار کې د نږدې 200 پروژو د کار پیل. دغه پروژې د کابل ښاروالۍ لخوا پیل شوې چې ډیری یې د سړکونو د جوړولو په برخه کې دي. 181 پروژه را اعلان کرده که کار سرشان جریان داره. البته پروژه ها در مراحل مختلفی قرار دارند. او د عراق پر شمالي سیمو د ایران د بي پیلوټ الوتکو بریدونه. د افغانستان د ملي ټلویزیون ډیرو درنو او قدرمنو لیدونکو د سلامونو په وړاندې کولو سره مو د نن ماښام د 9 بجو خبري سرویس ته هرکلی وایم. زه عزت الله حسن خیلی. د 1440 هجري قمري کال د ربیع الاول 4مه چې د 1401 هجري شمسي کال د تلې یا میزان 8مې او د 2022 میلادي کال د سپټمبر له 10مې نیټې سره سمون خوري. د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي چې د کابل ښار په دشت برچي سیمه کې په یوه ښوونیز مرکز کې د نن سهار چاودنې 46 زده کوونکو ته مرګ ژوبله واړوله. د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټاکور دا برید وحشیانه بللی او ویلي دي چې پر ملکي ځایونو برید په کلکه غندي. دغه برید هغه مهال وشو چې زده کوونکي د ازمایښتي کانکور ازموینې لپاره دغه مرکز ته ورغلي وو. ریپورټ لرو. په کابل ښار کې خونړی او ویرونکی برید. نن سهار شاوخوا 9 بجې د افغانستان د آبادي او آرامي دښمنانو په دشت برچي ساحه کې پر کاج ښوونیز مرکز برید وکړ. د پیښې لیدونکي وایي چې بریدګر لومړی د دغه ښوونیز مرکز ساتونکي ووژل او وروسته د مرکز انګړ ته وننوت. ویل کېږي شاوخوا 1500 زده کوونکي د کانکور د ازمایښتي ازموینې ورکولو په خاطر دغه مرکز ته ورغلي وو. امروز هم طبق روال امتحان آزمایشی اینجا برگزار شده بود. متاسفانه یه حادثه رخ دادن. تقریبا حدود هر جمعه حدود 400 نفر اینجا میاد. نفر گارد گزد باز رفت داخل فایر کرد مرمیش خلاص شد باز وقت زد چیز انطوری کرد. د کورنیو چارو وزارت ویان دغه برید وحشیانه بولي او وایي چې له کابله یې 19 تنه وژل شوي او 20 نور ټپیان دي. په برید کې 19 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی، همدارنګه 20 نور هم زخمیان دي. موږ د دښمن په ملکي اهدافو باندې برید چې د دوی قساوت او وحشت ثابتوي په کلکو ټکو غندو. دلته یو څه کسان مشکوک نیول شوي دي، نو وروسته به معلومات وسي چې دغه کسانو په دې واقع کې لاس درلوده او که څنګه. د پیښې ټپیان نږدې روغتون ته لیږدول شوي دي. ما بر درس خواندن رفته بودیم دیگه، اونجا درس میخواندیم انفجار شد دیگه. چیز یادم هم نیست، اما بسیار کلی وضعیت خراب بود دیگه. 8:30 بجه صدا آمد، گفتیم تو هر چی که ما زنگ زدیم برش گوشیش جواب نداد. گوشیش که باز جواب نداد، باز گوشیش به مرور زمان خاموش شد. باز دمو خاطر باز جاغوری بر ما زنگ آمد که زود برین دم شفاخانه محمد علی جنا، همونجا ما یک زخمی داره. تر دا مهاله هیڅ کس او ډلې د دې پیښې مسؤلیت نه دی اخیستی. د کابل ښار د 14مې حوزې په سیمه کې دغه چاودنه له پراخو کورنیو او بهرنیو غبرګونونو سره مخامخ شوې ده. د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد دغه برید وحشیانه بللی او ټینګار یې کړی چې عاملین به یې ونیول شي. بلخوا د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق امریکا، بریټانیا، ایران او د پخواني رژیم ځینو چارواکو دغه برید په کلکه غندلی او ویلي دي چې باید ښوونیز مرکزونه له هر ډول تیرې خوندي وي. بیا هم ریپورټ لرو. په کابل ښار کې په یو ښوونیز مرکز خونړی برید. کوم برید چې د اسلامي امارت ترڅنګ پرې ډیرو هیوادونو او نړیوالو بنسټونو خفګان ښکاره کړ. د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد دا برید وحشیانه بللی او د عاملینو په موندلو یې ټینګار کړی.
د افغانستان اسلامي امارت د 14مې حوزې اړوند پر کاج ښوونیز مرکز د نن ورځې برید ستر وحشت بولي او په کلکه یې غندي. د قربانیانو له کورنیو سره خپل غم راضي ښیي. د دغې پیښې د عاملینو د پیدا کولو لپاره به لازم اقدامات وشي. د امریکا متحدو ایالاتونو، بریتانیا، ایران پخوانی ولسمشر حامد کرزي او د ملي پخلاینې عالی شورا پخوانی رئیس عبدالله دغه برید غندلی دی. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شاهزاده پیرې پر زده کوونکو برید شرموونکی عمل بللی. له زده کوونکو څخه ډک درسي ټولګی په نښه کول چې پر ازموینو بوخت وي یو شرموونکی عمل دی. ټول زده کوونکي باید وکړای شي چې په ارامه فضا او له ویرې پرته خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یونما د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي ریپورت جوړونکي او د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف پر زده کوونکو برید نه بخښونکی جنایت بللی او د دغه راز بریدونو په پای ته رسولو یې ټینګار کړی. په ښوونیز مرکزونو او شاوخوا سیمو یې تاوتریخوالی هیڅکله د منلو وړ نه دی. دا ډول ځایونه باید امن وي څو ماشومان وکړای شي پکې زده کړې وکړي او د خپلې راتلونکي لپاره د مهارتونو جوړولو لپاره د امنیت احساس وکړي. ماشومان او تنکي ځوانان موخه نه دي او هیڅکله باید ونه اوسي. موږ یو ځل بیا په افغانستان کې ښکیلو خواو ته یادونه کوو چې بشري حقونو ته ژمن پاتې شي او ورته درناوی وکړي. اسلامي امارت په زرونو ویلي چې پر ملکي ځایونو بریدونه نه بخښونکی جنایت دی. اوس هم ستاسو پام راګرځوو د کابل په وخت د ماخوستن د لمانځه اذان ده. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله حي على حي على حي على حي على الفلاح
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. د خبرنو دوام. د چین د بهرنیو چارو وزیر ویلي هیواد له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکوي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یي په بیجینګ کې په یوه خبري ناسته کې ویلي چین د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکوي او غواړي چې افغانستان کې د ټولو وګړو حقونو ته درناوی وشي. له دې سره هممهاله د چک جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت هم ژمنه کړې چې د ژمي له راتګ مخکې به افغانستان سره بشري مرستې وکړي. د چک د بهرنیو چارو وزارت مرستیال مارک لیبریکي زیاته کړې افغانستان یې له یاده نه دی ایستلی او له ژمي مخکې به یې هیواد بشري مرستې ولیږي. د دیني عصري او حرفوي زده کړې په موخه 19 مېرمنو د ښځو لپاره د ښوونې یو مرکز رامنځته کړی. په دغه مرکز کې چې اوس مهال پکې نږدې 700 ښځینه په زده کړو بوخت دي. دوی ټول هیواد کې د دغه ډول مرکزونو د جوړېدو غوښتنه کوي. ریپورټ لرو. د کوټې سنګي قلعه واحد سیمه ده. دغه ښوونیز مرکز ته سلګونه له 7 کلونو پورته نجونې د دیني علومو ښوونځیو مضامینو او خیاطي زده کړې په موخه ورځي. یاسمین چې 50 کلنه ده وایي یوه میاشت کېږي چې د قرآن کریم زده کړې په موخه دغلته راځي. نوموړې د عصري زده کړو ترڅنګ دینی زده کړې هم کورنۍ لپاره مهمه بودی. درس خواندن وقت سن و سال نداره. مادر زحمتکش هر وقت درس بتانه میتونه برای اولادای خود درس بخونه. خواست من از خواهران دیگرم همین است، چنان که ما خودمون میفهمیم که الحمدلله مسلمان هستیم، بخوایم دین ما را پیشرفت بدیم و چیزی که محمد صلی الله علیه وسلم بر ما گفته و از خداوند امر کرده اما طور ما انجام بدهیم. دغه مرکز په یوه بله برخه کې هغو مېرمنو ته چې له کسب سره لیوالتیا لري د خیاطۍ زده کړه ورکول کیږي. خیاطی را درس میتم. تعداد شاگردایم 30 نفر هستند و خیاطی ما به طور رایگان است که درس میتیم و شاگردای ما که جمعا درس یاد میگیرن آموزش میتیم برای هم که بر خود یک درآمد داشته باشن و زندگی خود خوبتر پیش ببرن، یک چیز را یاد بگیرن. در اینجا آمدیم تا خیاطی یاد بگیرم. مدت خیاطی به سیستمش به 6 ماه هست و ما تقریبا 1 ماه میشه که در کورس خیاطی آمدیم کار کردیم و 20 چیزا یاد گرفتیم. دغه مرکز مسئولین وایي دلته له 200 زیاتو ښځو ته د تفسیر، تجوید، د قرآن کریم، حفظ، صرف، نحوه او قاعده تدریس کیږي. د دوی په وینا د دیني علومو د ښوونې ترڅنګ د ښوونځي مضامین او خیاطۍ روزنه هم په وړیا توګه ورکول کیږي. وقتی که خواندیم میخوایم از همین تجربات خود به دیگرها برسانیم، دیگرها از ما یک استفاده داشته باشه. مهم پول نیست که ما باید در مقابل پول بگیریم، مهم است که برای رضای خدا کار کنیم و برای وطن کار کنیم. در صنف خودم 30 نفر است و زیادترشان در سپاره اول هستند. نو شروع کردن و سپاره 2 3 سپاره 4 سپاره هم ما خواندن و زیاد زحمت سرشان میکشیم. دغه ښځینه مدرسه د ناجي بشر په نامه د 12 تنو مېرمنو لخوا 6 میاشتې وړاندې فعاله شوې چې پکې شاوخوا 700 ښځینه وو ته په وړیا توګه دیني علوم د ښوونځي مضمونونه تدریسیږي او د خیاطۍ روزنه هم ورکول کیږي. اوس هم څو لنډ خبرونه. په جوزجان ولایت کې د وسلو او مهماتو یوه ستره ډیپو کشف شوه. د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د مسؤلینو په وینا دغه ډیپو د شبرغان ښار د کرتۍ دوستم په ساحه کې موندل شوې ده. په روان کال کې دا د وسلو او مهماتو دویمه ډیپو ده چې جوزجان کې د امنیتي ځواکونو لخوا کشف او ضبطیږي. د نیمروز د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مفتی حبیب الله الهام دلارام ولسوالۍ ته د تاریخي آبداتو د ثبت او لیدنې په موخه سفر کړی. نوموړی وایي چې تاریخي آثار او آبدې د هیواد د تیر تاریخ بیان دی. هیله ده په ساتنه کې هر افغان خپل مسؤلیت ادا کړي. بیا هم د خبرونو دوام. د کابل ښار اوسیدونکي په یو شمېر درملتونونو کې د بې کیفیته درملو د پلور له امله شکایت لري او له مسؤلینو غواړي چې د دغه کار مخه ونیسي. په همدې حال کې د درملو او خوړو ملي اداره وایي د تېرې یوې میاشتې پر مهال کابل ښار کې 250 درملتونونه د دغه ادارې له لوري تړل شوي چې نږدې 100 درملتونونه د لازمو معیارونو د نشتوالي له امله تړل شوي دي. ریپورټ لرو.
د پلازمینې اوسیدونکي د دغه ښار په درملتونونو کې د بې کیفیته او تاریخ تیرو درملو له امله چې د ډول ډول ناروغیو، جانبي عوارضو، روحي او روغتیایي ستونزو لامل کیږي شکایت لري. زیاتره موږ ماشومانو ته مریضان دوا ورته واخلو خو دوا پې تاثیر نه کوي. علت دا ده چې دوا بې کیفیته ده. که دوا کیفیت ولري نو انشاءالله تاثیر کوي، خو چې بې کیفیته دوا بې کیفیته دوا تاثیر نه کوي. نو زه غواړم چې څوک اول د تجارانو نه دغه خواهش کوم چې وطن ته د بې کیفیته دوا نه راوړي. په همدې حال کې د درملو او خوړو ملي اداره وایي په تیره یو میاشت کې د 244 درملتونونو ارزونه کړې چې نږدې سلې د لازمو معیارونو نشتوالي له امله تړل شوي دي. دواخانه ایران قبلا مورولاک شد سر به خاطر انتقال خود سر و به خاطر از اینکه در داخل دواخانه اینا معاینه خانه هم دارن و دیگه کارت مسئول فنی هم ندارن که 3 تخلف حساب میشن. په اساس از این ما مسدودش کردیم. کابل ښار کې یو شمېر درمل پلورونکي هم په ټینګار سره وایي چې په ځینو درملتونونو کې تاریخ تیري او بې کیفیته درمل پلورل کیږي. دوی د درملو واردونکو شرکتونو غواړي چې د بې کیفیته درملو له راواردولو څخه ډډه وکړي. دائم اینمو تو بررسی شود که مردم ما اینمو تو از دوای خوب برخوردار باشه. در دائم هر دواخانه اینال کسایی است که مسئول فنی نداره، سر به خود دواخانه جور کرده و سر به خود دوا مفروشه، حتی نمیفهمه دوز دوا را که چی رقمی را توصیه کنه. شرکت ها بررسی شود، دوایی که میای در گمرک در اونجا باید لابراتوار شود، بعد از او در شهر توزیع شود. د درملو او خړو ملي ادارې په وینا په تیر کې افغانستان ته تر 80 سلنه درمل له قاچاقي لارو راتلل چې د اسلامي امارت له واکمنۍ را په دې خوا د دغه قاچاق مخه نیول شوې ده. د میدان وردګ ولایت د عامې روغتیا په ریاست کې د 4 میلیونه افغانیو په ارزښت د هیموډیالیز یا د پښتورګو د درملنې څانګه پرانیستل شوه. دغې پرانیستې ته د عامې روغتیا ریاست د پلان او پالیسۍ معین د معالجوي طب رئیس او ورسره مل پلاوی دغه ولایت ته راغلي وو. بشپړ حال زموږ د همکار رفیع الله ارمان په ریپورټ کې. د میدان وردګ ولایت د عامې روغتیا په ریاست کې د هیموډیالیز یا پښتورګو د ناروغیو د درملنې څانګه پرانیستل شوه. دغې پرانیستې ته د عامې روغتیا وزارت د پلان او پالیسۍ معین د معالجوي طب رئیس او ورسره مل پلاوي یاد ولایت ته سفر کړی و. د پښتورګو د ناروغۍ د درملنې دغه څانګه د 4 میلیونه افغانیو په ارزښت نن ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. او د ډاکټر صاحبانو والي صاحب څخه مننه کوو چې دغه هیموډیالیز څانګه د رئیس صاحب په هانو هڅه باندې تقریبا په د 14 ولایتو کې نور جوړ شوی دی. د 14 ولایت دی. کوشش به دا کوو باید چې ملت ډاکټر صاحبان له اسلامي امارت سره ټول په ګډه باندې کوشش سره وکړو، سره همکاره سو، سره هماهنګ سو چې دا ملت له دې احتیاج خلاص کړو. د دغه ولایت د عامې روغتیا مسؤلین د هیموډیالیز څانګې پرانیسته ډیره اړینه بولي، خو له کابل له د راغلیو عامې روغتیا وزارت مسؤلینو ته په میدان وردګ ولایت کې د روغتیایي مرکزونو د کموالي ستونزې هم ور په ګوته کوي. د دې میز نه زه غواړم تاسو ټول مشران شته چې څو ما 4 نورو سپینو ساحو ته هم شنان د ساحې د نفوس او حقولیت او د کیلومتر او لريوالي ژمني حالت په لیدو موږ سره همکاري وکړئ، هغې ته یا ارتقا او یا هم ایجادونه راکړي. زمونږ د میدان وردګ ولایت د صحت عامې چې څومره کارکنان دي الحمدلله هغوی تر دغه وخته پورې په ډېر اخلاص سره او په صداقت سره خپل خدمتونه کړي. د یاد ولایت د عامې روغتیا مسؤلین وایي که څه هم په ولایتي روغتون کې په کافي اندازه متخصص ټیم لري، خو پر وینا یې چې د ښځینه متخصصو ډاکټرانو په ګډون یې د ایکس ری، مایکرولاب، سی بی سی، الټراساوند او د امبولانس کموالی یې پر وړاندې ننګونې دي. په پکتیکا کې د روغتیا د برخې مسؤلین هغه خبر ردوي چې ګواکې په یاد ولایت کې د مسلکي بستونو د ازموینې په مهال هغه کسان له صحنې ایستل شوي چې ږیره یې نه لرله او لونګۍ یې نه وې تړلې. د مسؤلینو په خبره چې له 80 تنو مسلکي کسانو یې له هر ډول درغلۍ نه شفافه ازموینې اخیستې او په پوره معنا هر چاته خپل حقوق رسېدلي دي. نور حال له پکتیکا نه د زمزم په ریپورټ کې.
څو ورځې وړاندې په ټولنیزو رسنیو داسې خبر خپور شو چې په پکتیکا کې د مسلکي بستونو لپاره د ازموینې د اخیستو په مهال هغه کسان د ازموینې له صحنې ویستل شوي چې ږیره یې نه لرله او لنګوټې یې په سر نه وې. خو د پکتیکا ولایت د عامې روغتیا مسؤلین دا خبره په کلکه ردوي او وایي چې په دې ازموینه کې چې له شپېتو کسانو اخیستل شوی معیار ږیره او پټکی نه بلکې مسلکیتوب او وړتیا وه. همغې صحنې هم نن انټرویو ده د دوشنبې کې چې څوک کامیاب شوي دي د هغو خلکو نن انټرویو ده، بیرون منتظر دي، تاسې خبرې ورسره کولی شئ. که چېرته دا خلک له صحنې نه ویستل شوي وای نو نن به انټرویو ته نه راغوښتل کېدل. بل لور ته د ازموینې ګډونوال هم د یادو رسنیو خپور شوی خبر دروغ ګڼي او وایي چې د تیر په پرتله د دې ازموینې توپیر دا ده چې د شفافیت ترڅنګ مسلکي او وړ کسان په دندو وګمارل شي. د دوی په خبره چې موږ د ازموینې له پروسې خوښ یو او راتلونکي کې د هم د ګمارنې په برخه کې مسلک او وړتیا په نظر کې ونیول شي. څنګه چې موږ امتحان ته راغلو، امتحان د نورو امتحانونو په نسبت باندې ډېر ښه و، یعنې هغه کوم د نقل زمینې هم خلکو ته نه وې برابرې او ډېر شفاف امتحان هم تېر شو. او بل ډېرې په باره کې موږ ته هېڅ هم څه نه دي. موږ چې راغلو زه په همدې شکل په ورځ باندې بایره نرخ مې له پرېښېده، په ورځ باندې یې مې ډېره صفا کله کړې. او دغسې کومه خبره نشته چې دوی د ګیرې په اساس یا د لوڅر په اساس یا د دیموکراسي په اساس چې دوی امتحان ثاني ایستل شوي، داسې کوم څه نه دي شوي انشاءالله. دلته راغلي د قابلګي امتحان مو وکړو، دا پروسه ډېره شفافه ترسره شوه او موږ خپل په مقصد دا پروسه ترسره کړه، نه دي واسطې کړې. د یادونې وړ ده چې دا ازموینه داسې مهال اخیستل کېږي چې د روان کال په پیل کې د عامې روغتیا وزیر پکتیکا ته د سفر په ترڅ کې خلکو ته ژمنه ورکړې وه چې د پکتیکا مرکزي روغتون به له 15 بستر څخه 150 بستره ته لوړ کړي او د کاري سټاف ترڅنګ به په طبي وسایلو کې هم د پام وړ زیاتوالی راولي. کابل ښاروالي وایي چې د 180 پروژو کارونه یې پیل کړي دي. په دې پروژو کې لویې او وړې پروژې شامل دي چې په بشپړېدو به یې د اړونده سیمو د اوسېدونکو ستونزې هوارې شي. ښاروالي وایي چې له دې پروژو څخه یوه په 14مه حوزه کې د الوخیلو 2یم لاین سړک دی چې ډېر زر به یې کارونه بشپړ شي. نور حال د نصیب الله مظلومیار په راپور کې. کابل ښاروالي چې ګڼې پروژې تر کار لاندې لري، ډېره برخه یې په ښار کې د سړکونو جوړول دي. له دغو پروژو یې یوه د الوخیل 2یم لاین سړک ده چې شاوخوا 2 میاشتې وړاندې یې چارې پیل شوي. کابل ښاریان وایي چې د دغه سړک په بشپړېدو به یې ډېری ستونزې حل شي. په دې سړک باندې ډېر خوشحاله یو. د دې نه مخکې به کراب هم جګوه او دلته به څوک راتم نه وایي، دلته نه به راته ستونزې به وي. او اوس ماشاءالله موږ ډېر خوشحاله یو او هم د امارت پر راتګ باندې خوشحاله یو. دا سړک د جوړ خلکو ډېر غټ سهولت ده او آبادي د ملک ورسره آبادېږي، خلکو ته سهولت ده، ټول خلک پرې خوشحاله دي. په دې ښار سړی خوشحالېږي، یو سړک جوړېږي، یو لار جوړېږي، پل جوړېږي، پلچک جوړېږي، په دې ټول افغانستان خوشحالېږي. دغه سړک چې ارزان قیمت له ښار سره وصل کوي، انجینران یې وایي چې هڅه کوي ډېر زر د دې سړک د جوړېدو چارې بشپړې کړي. یو عمومي سړک دی چې ښار د ارزان قیمت یا د 12مې ناحیې سره وصلی او چې بیروبار خو ډېر زیات دی په دې سړک باندې او ډېر دغه منطقه د خلک به دې سره ډېر ترقي وکړي، د روزګار مواقع به ډېرې پیدا شي. او دا تقریبا 3 کیلومتره پاتې دی اوس، پوره 3 کیلومتره. نو 3 کیلومتره سړک دا یو ډېر لوی تصور دی زموږ د ښاروالۍ کابل لپاره. کابل ښاروالي وایي چې د دې پروژې ترڅنګ د ګڼو نورو شمېر پروژو کارونه پیل کړي او دغه راز د ښاروالۍ اړونده به د یو شمېر نورو پروژو کارونه پیل شي. 181 پروژه را اعلان کرده که کارسرشان جریان داره. البته پروژه ها در مراحل مختلفی قرار دارند و بعضی پروژه ها پروژه هستند که در 2 سال تکمیل میشن، بعضی پروژه ها استملاکش امسال صورت میگیره، بعضیشان کار عملیشان صورت میگیره و تمام میشه، بعضیشان در مرحله دیزاین قرار داره، بعضیشان در مرحله تطابقات قرار داره. یعنی در اشکال و تیپ های گوناگونی هسته که ښاروالي کابل مصمم به اجرای تمام پروژه ها هسته. کابل ښاروالي دغه راز وایي چې د ښاري نظم او کابل ښار ښکلا لپاره هڅې کوي او د پروژو په پلي کولو او ښاري نظم په ټینګښت کې د خلکو همکاري مهمه ده. د بګرام زندان د هغه مستند فلم نوم دی چې د افغان فلم ریاست لخوا جوړ شوی او زر بننداري ته وړاندې شي. د افغان فلم رئیس وایي د بګرام زندان فلم کې زندانیانو د 20 کلن نیواک، ظلم او استبداد چلند پر خپله ژبه بیان کړی دی. زموږ همکار اجتماعي پرې راپور چمتو کړی. بگرام زندانیانو لخلی مستند فیلم. اون چیزی که بسیار دردآور بوده بود که به ما گفتن که This is my house. ما هیچ دقیقه نشدم. ما گفتم 10 سال میاد 20 سال قید بیاد. وقتی که نماز میام برقای ریاکارت میکرد.
وقتی وضوع او بند میکرد. دلته په دې فلم کې له افغان زندانیانو سره د امریکایي اشغالګرو تیری په ډاګه شوی. بهتر مثلا تشناب ته بتللی نو تشناب که به چکن از دیوار بیدر خلاص کن. سفیر داور گفت هر چیزی که خود بگوی من نوشته میکنم، هیچ چیزی از خود نوشته نمیکنم. ما بسیار دقیق من گفتم شما میخواین که من جاسوسی کنم برای شما. د باګرام زندان چې دویمه ګوانتنامو هم بلل کېده پر افغان مجاهدونو یې د امریکایي یرغلګرو 20 کلن اشغال ظلم د افغان فلم ریاست له لوري د زندانیانو په ژبه د پردې پر مخ راوړل شوی دی. مهمه دا وره چې د امریکانو په تلو سره هغه جنایتونه د دوی چې له خلکو له ذهنه نه وځي باید هغه ټول مستند سي، هغه که په جنګي برخه کې دي او که همداراز په نورو برخو کې لکه زندان برخه کې و زندان کې یو بندي چې زنداني سو او د تالاس کې ولید نور کوم ظلم زیاتی سره سره ونه کې خو حتی بندیانو موږ ته داسې قصې کړي دي چې هغه د انسان له تحمل نه پورته دي، انسان د اورېدلو توان نه لري. د جاوید افغان په وینا د دې فلمونو خپرېدو موخه نړۍ او افغانانو ته د امریکا اصلیت په ګوته کول دي. د امریکا دغه وحشي څېره به نړیوالو ته وړاندې کړي او د بالمقابل د مظلوم افغانانو مظلومیت او د هغوی استقامت د بریا تر درشله چې بریالي سول او بیرته اسلامي نظام ترلاسه کړه. دغه بل اړخ او بل دا اړخ چې امریکا بیا په نړۍ کې د بشریت دعوه ونه کړي او هغه کاذبه دروغ چې دوی بار بار وایي چې موږ د بشریت ته درناوی لرو احترام ته لرو. آیا افغانان بشر نه ول؟ آیا هغه زندانیان چې معصوم ماشومان ول یا سپینګیري ول عمرونه ډېر زیات ول هغه په زندانو کې دوی لاسه تعذیبېدل تر دې چې حالت یې ساه هم له لاسه ورکړې ده، هغه بشریت نه و. د افغان فلم رئیس وایي دغه د بګرام زندان، سرتیري 40 ساعته ژوند او نور مستند فلمونه به ډېر ژر د تلویزیونونو په پرده خپاره شي. سږکال د کندهار د انارو بازار ګرم دی. د سوداګرۍ خونې د چارواکو په خبرو فعلا له کندهار څخه تر دې مهاله 14,144 ټنه انار بهر ته صادر شوي، خو په ورته وخت کې باغ لرونکي بیا وایي چې نسبت نورو کلونو ته سږکال یې د وروستیو سیلاوونو له امله د انارو په حاصلاتو کې کموالی راغلی. نعمت الله زیارمل نور حال راکوي. دا په کندهار کښې د ارغنداب ولسوالي ده. د کندهار د نورو ولسوالیو په پرتله دلته ارغنداب ولسوالۍ کښې د انارو باغونه او اصول زیات وي. انار هم له هغه تازه میوو څخه دي چې مینوال یې زیات دي او د کال په دغه موسم کښې بازار ته وړاندې کیږي. خو له بده مرغه سږکال وروستیو سیلابونو او وچکالي د نورو تازه میوو ترڅنګ انارو ته هم زیان اړولی. د کندهار د کرهڼې ریاست د کرنیزو محصولاتو امیر وایي سږکال انار کندهار کښې 10,000 هکټاره ځمکه باندې کرل سوي چې د اوبو کمښت او وچکالي په سبب 10% کمښت ښیي، خو نسبت نور کلونو ته د انارو امراض کم سوي او هم کیفیت او بازار کې نرخ ښه سوی. له بده مرغه سږکال د وچکالۍ او ورپسې د زیاتو سیلابونو له کبله حاصلات د کمیت له لحاظه 10% کموالی پکې راغلی دی او د امراض په برخه کې د کیفیت له لحاظه انشاءالله حاصلات یې ښه دي. او همدارس د کندهار د سوداګرۍ خونې مرستیال وایي وروستي ورښتونو د کندهار پر انارو بد اغېز کړی. د ده په خبره نسبت نور کلونو ته د انارو صادرات 15% راټیټ سوي. الحمدلله باید ووایي چې سږکال د انارو قیمت نظر نورو کلو ته ښه دی او مارکیټ لري. باغ لرونکي هم د سږکالو د انارو کم حصول اندېښمن کړي، خو وایي د وروستیو ورښتونو او وچکالۍ سره سره بیا هم د سږکال د انارو بازار ښه سوی او هم نور کلونو ته امراض کم سوي. سږکال انار انشاءالله سم دي، مرضونه داسې نه لري لکه پروش کال چې چپتې یې کړي وي داسې ورسره خراب او واجبه ده. سږکال خو تر اوسه انار انشاءالله سم دي. دغه بارانونه یو څه سره دغه کړله واجبه ده، یو څه یې مې لږ وکړه. بزګران تمه لري که راتلونکي کال د وچکالۍ سره مخامخ نه سو د انارو اصول به د هېواد ولایتونو په شمول بهر ته هم ډېر صادرات سي. د پکتیا اوسیدونکو له روسیې سره د سوداګرۍ برخه کې له شوي قرارداد هرکلی کړی او په عملي کېدو یې ټینګار کړی دی. په دغه ولایت کې د تیلو او ګازو پلورونکو ویلي چې د قرارداد د خبر له خپرېدو سره سم په بیو کې هم ټیټوالی راغلی دی. راپور د حبیب الله سراو.
تېره ورځ اسلامي امارات له روسیې سره په سوداګرۍ برخه کې مهم تړون لاسلیک کړ چې له مخې به یې افغان حکومت ته تیل، ګاز او غنم ورکول کیږي. د پکتیا اوسیدونکي له یاد هیواد سره د شوي تړون هرکلی کوي او دا د اقتصادي ستونزو په هواري کې د حکومت مهم ګام بولي. په دغه قرارداد سره به په هیواد کې د ګازو، تیلو او غنمو بیې ډېرې راټیټې شي. دا څو مثبت اړخونه لري. یو به فقر ورسره کم شي او په هیواد کې به د تیلو ستونزه چې ډېره جدي ده دا به حل شي. ورته مهال په مرکز ګردیز کې د تیلو او ګازو پلورونکي وایي له تېرې ورځې راهیسې د تیلو او ګازو په بیو کې یوه اندازه ټیټوالی هم راغلی دی. د دوی په خبره که له روسیې سره شوی قرارداد په ښه ډول عملي شي نو دغه بیې به نورې هم ورسره راښکته شي. قرارداد وشو، د تیلو په بیه باندې ډېر مثبت عایز وغورځوو. موږ هیله دا د دولت څخه چې د قرارداد باندې کار وشي، عملي شي، چې د تیلو په بیه کې کمای راشي. ډېر خوشحاله شو چې دا قرارداد یې وکړو د روسیې سره. انشاءالله دا ډېر اثر پرې غورځي، انشاءالله نرخونه ورسره راغورځي. نو موږ ډېر ورته خوشحاله شو د هغه ته. خدای پاک دې وکړي چې دا نور شیان هم ورسره ارزانه سي. افغان حکومت له روسیې هیواد سره تېره ورځ د 1 میلیون ټنه موادو تړون لاسلیک کړ. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت مسؤلین ډاډ ورکوي چې په دې سره به د ګازو، تیلو او غنمو په بیو کې 25% ټیټوالی راشي. کورني خبرونه مو پای ته ورسېدل. اوس هم له هیواده بهر. ایران د عراق په شمالي سیمو د بې پیلوټ الوتکو او توغندیو